چا پروجه کې دروغ پرې نه خودل او په دروغ عمل پرې نه خودو فلیس لله حاجتن دا الله اس حاجت نشته فی ایدع طعامه و شرابه الله وی زما اس حاجت نشته چې د خوراک او اسحاق نه کې دروغ وی او خوراک ساک نه روجه ده او په دروغ ناراض ته نه کوي څومره دروغ وای دا اغستون کې او خرڅتون کې څومره دروغ وای الله وی ما ته حاجت نشته مگر زه وږی تږی چې دروغ په روجه کې نه پرېږدي په روجه کې هم دروغ وای پروجه کم دروغ وای الله وی ما ته د دې روجې حاجت نشته روجه وپېژنئ چې روجه څه ته وایي روجه څه ته وایي بل دې موبایلو ته وګورئ د موبایلو نه پروجه کې نه په هر وخت کې خو خصوصا پروجه کې یقین وکئ دا ډېر یو غټ وبال دی او نن پکې خلق مبتلا دی سړی ډېر خفه شي خلق ناست دی په فیسبوک روجه لنډوي خدایا په فیسبوک روجه خلق لنډي وي روجه وګده ده چې فیسبوک شروع کم چې روجه لنډه کمه او دې چې فیسبوک اړی په دې کې د زنانو تصویران را روان دي کنه د غیر محرم زنانه تصویران د نارینو تصویران مختلف تصویران را روان دي او د روجه ده د روجه ده دا روجه شوله ټول ورځ تصویران او فیسبوک او موبایل او خنداګانې نبی علیہ السلام فرمائی چې ما ته معلوم دي کاغه درته معلوم شو نو ډیر کم به وخاندئ ډیر زیات په وجاړئ کو خبر شولی دا د جړا مقام دی روجه په قرآن لنډه کوي روجه په تلاوت لنډه کوي روجه په ذکر و اذکار لنډه کوي روجه د الله سره په یاد لنډه کوي هر ټیم د الله دعا قبلوي ویزا زلاس کلاس چې دعا دی قبول کم اوچت کلاس ای ځوانانو د موبایلونو احتراز وکړئ د سترګې صفا کړئ وای زما د سترګو روجه ده څنګه چې مې د خولې روجه ده زما د سترګو م روجه ده دې سترګو مې روجه نیولې ده د دې سترګو روجه مې خرابېږي زما د اندامونو روجه ده د سترګو مې روجه ده زه به بې حیایي نه ګورم د اختر ورځ یوم الجائزه ده د انعام ورځ ده چې تا ټوله میاشت فیسبوک او موبایل استعمال کړی ته د اختر په ورځ د الله نه بدله د څه غواړې د څه بدله به د الله نه غواړې بدله به د څه غواړې ټوله ورځ دې خوب کړی دی او موبایل دې کتلی دی او ماښام به کینې وی 3 قسمه شربت په اولو کې کی بني د روجه وه الله اکبر دا روجه ده ای ځوانانو ښکلې ځوانۍ الله درکړي زه وامه بعضې مشرانو نه تپوس وکئ اوس په کورونو کې ناست وي کاش چې ما د تراو ختم وکړلې کاش مولي صاحب چې ما روجه ونیولې مولي صاحب هغه وخت به راشي چې زه به په امام پسې ولاړ یم او امام به تراو کې قرآن اورئ داسې مشران دي ارمانونه کوي ارمانونه ځوانانو ښکلې ځوانۍ الله درکړي ښکلې ځوانۍ دا ودرېږئ دا په دین زړې کوي ستاسو د توبې میاشته ستاسو الله سره د روغې میاشته دا هم د روغې میاشته ځوانانو سبا به بیا په کرسو ناستې مونږ به کوئ سجده به نشئ لګولی نه به چې تلې بیمار به کور به مسجد ته به نشئ راتلی د کور به روجې ته به خوراک کوي مولي صاحب بیمار یم نو اوس څه وکړم خوراک کوي او جاړي ما ته دومره رابطې راته راوشولې مولي صاحب زه نشم نیوی روجه څه چلو کوم نو هم د شریعت د طرفه تا ته اجازت دی مه نیسه اجازت دی مولي صاحب خو خفه یم نو خوراک کولی نشم ضمیر مې ملامته کوي نو داسې وخت به راشي بیا به هم دا ځوانۍ په لاسو کې نه وي دا ځوانۍ به هم په لاسو کې نه وي ځوانانو